نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د 99 سیپارې مکمله خلاصه بیانېږي. دغه سیپارې په شریک الله تعالی د متکبرین تمنا دا بیان کړی دو. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هغه خلک چې الله تعالی سره د ملاوالې توقع نه لري، هغه د تکبر دی وجنه خپل ځون د مرغټ غني چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل ته تیار نه دي. او دای دا ویل چې یاد د اسمون د طرف نه یو فرشتار نازل شي، هغه د میجره نمایي وکړو، یا د بره راست الله تعالی د میجره نمایي وکړو. الله تعالی دا خبره بیانوي چې توست فرشته د ملاول ډیر زیاته حسرت کوي، خو چې په کې مرز توس فرشته ویني په هغه رز باندې و توستا په دانا زیاته حسرت وي او پارز مې توستا د خوشي مناول موقع نه ملويږي. ځکه چې د قیامت پر ورځ باندې کله چې د جهنم ته اچوي، بیا په یو وخت کې فرشتي دی ویني، بیا په یو وخت کې د خوشي هیڅ موقع نه ملويږي. بیا الله تعالی دا ټول خبره ال بیان کړی دو چې فرشتل دل د په دنیا کې ناممکن دي، او چې کله انسان د فرشتي یا کافر سره د فرشتي تمنا وکړو د قتل، بیا په یو وخت کې ته د خوشي موقع کله نه ملاويږي. بیا د مشرکین حسرت او تمنا د الله تعالی بیان کړی دو. و یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی، په دغه کې الله تعالی دا خبره بیان کړی دو چې د قیامت پر ورځ باندې چې کله کافر د عذاب وویني، بیا د حسرت کو تمنا وکړو چې کاش میش د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره منلې وای، او دغه ملګری د پلونکی سړي دغه مراد ابی ابن خلف ته د خبره میش نه وای منلې. دا واقعا داستو چې عقبه بن ابي معيط دغه او ابی ابن خلف د دوه سره ملګری وي. بیا عقبه بن ابي معيط د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړ. کله چې ابی ابن خلف ته پته ولګېده چې عقبه بن ابي معيط خو ایمان وروړی دی، بیا دا یې پوی کو ورته ویل چې پرېږده نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه خبره پرېږده، واپس روشه، په دا کې د میش فایده ده. او چې کله د قیامت پر ورځ باندې دغه عذاب سختی وویني، بیا عقبه بن ابي معيط د حسرت کو چې کاش مو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره منلې وای، او مو د خپل ملګری ابی ابن خلف خبره نه وای منلې. بیا دغه دوه سره کسان د غزوه بدر په موقع کې مړه شول. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، قل ما اسألكم عليه من اجر، ای پیغمبر ته دوی ته وایي چې زه کیم دعوت توس ته درکوم، په دا باندې زه د توس نه هیڅ اجر نه غواړم، هیڅ معاوضه نه درخوا غواړم. نو دلته دا یو مسله ده چې د دینی تعلیم باندې اجرت واخیستل دا صحیح دي او که نه. اجرت علی تعلیم الدین، اوله خبره خدا ده چې که یو سړی تعلیم ورکوي د دغه د پوره چې زه اجرت واخله، دا مقصد اجرت وي، دا چار خو بالکل غلطه ده. او که یو سړی تعلیم ورکوي د الله تعالی د رضا د پوره، او په انا بعد د اجرت واخلي د دغه د پوره چې د مو ضرورت دی، بیا په دا کې هیڅ قباحت نشته، دا بالکل ټیک دی. او دلته خطاب مؤمنین ته نه دی بلکې کافر ته خطاب دی، بلکې په مؤمنین کې ډیر مؤمنون او خاص کر حضرت خدیجه رضی الله عنها دغه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خپل مول زیات خرج کوو. دغه سورت ختم شو، مخکې بل سورت ته سورت الشعراء. دغه سورت په شریک کې الله تعالی ول حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام خبره بیان کړې ده. موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی حکم ورکړ چې ته لور شه فرعون ته دعوت ورکړه، فرعون ته د دین دعوت ورکړه، راه راست یې وروله. بیا موسی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته دا درخواست وکړ چې زه په دا خبره باندې لږ کې ډارېږم چې دی د مو خبره نه ومني، د مو اطاعت ونه وکړو، ځکه چې دا کیم چار چې مو کړي دو دا د دی په مذهب کې ډېره غټه ګناه ده، قبطي قتل. بیا داسې موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی نه دا دعوه وکړه چې د مو ورور هارون دا ته نبوت ورکړه چې دا د مو تایید وکړو. بیا داسې وشول چې الله تعالی د ته نبوت هم ورکړو. بیا دوه سره لوړل فرعون ته، بیا دی ته دعوت ورکړو، فرعون بیا دی انکار وکړ. بیا دغه د وجه نه الله تعالی فرعون په آخرت کې کامیاب ناکام کړی دی او په دنیا کې هم ناکام کړی دی. د ابراهیم علیه السلام خبره مخته بیانېږي، واتلو علیهم نبأ ابراهیم.
ابراهیم علیه السلام قوم چې کیمو دغه بت پرست او د بتونو عبادت وکړه، بیا د خپل قوم ته چې تاسو ته شي عبادت کوي چې هغه نه تاسو ته فائدہ در رسولای شي، تاسو ته یو بت عبادت کوي چې ان تاسو ته نقصان در رسولای شي، د تاسو حاجات د تاسو مراد نشي پیرا کولای، نه ژغدل شي، نه هیڅ چر کړلای شي، بیا تاسو داس بتونه عبادت وکړي. بهر چې د دینه خبره ورکه شول، بیا ورته و چې د میج مور په دغه بتونه عبادت ک دغه د وجنه میج دغه عبادت کی. بهر ابراهیم علیه السلام ورته و چې د میج تو دشمنون دي، دشمن مطلب دا دی چې دغه د وجنه میج تو جهنم ته ځي، چې کیم یو سړی د بت عبادت کو دغه د وجنه و د سړی به جهنم ته ځي. الله تعالی یو ذات دی، د الله تعالی شریک نشته، او کیم یو سړی چې الله تعالی سره شریکوي دا سړی همیشه د پوره ناکام دی. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده یا چې وحی د جبرائیل امین په ذریعہ سره د پیغمبر په زړه باندې رسي، او بیا امتی او پیغمبر په دا کې فرق دی. امتی کا چیرته وود وي بیا د سترګې هم ودی وي او د زړه هم ود وي، پیغمبر کا چیرته وود وي بیا د سترګې خو ودی وي خو د زړه ویش وي. دغه د وجه نه دا معلومه کړی دو چې کله جبرائیل امین په پیغمبر باندې وحی وروړي، بیا که پیغمبر په ویشه باندې وي د په زړه باندې وحی وروړي دا بیا هم وحی دو، او که پیغمبر خوب وویني دا هم بیا وحی دو. ځکه چې د امتی خوب دل دغه وحی نشي، نه په عام امتی باندې وحی ورتي بلکې پیغمبر باندې وحی ورتي، اګه په ویشه باندې وي اګه په خوب کې دی خوب وویني، دا دوه سره وحی دو. دا سورت ختم شو، مخکې بل سورت ته سورت النمل. دغه سورت په 30 آیات کې د سلیمان علیه السلام چې کیمه واقعات په دا کې د میژه ذکر دی، دغه د وجه نه دغه سورت ته سورت النمل وی. او بیا دا سورت چې کیم دی په دغه سورت کې الله تعالی بنیادی عقاید او اهم عقاید بیان کړی دي، د توحید عقیده او د رسالت عقیده او داسې د آخرت العقیده، دا ټول الله تعالی په تفصیل سره بیان کړی دي. بیا اول الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام خبره بیان کړی دو، د موسی علیه السلام چې کله د مدین نه واپس ورته بیا د سره شزاه وا بچونی هم ورسره بهرال د سوړه وخت و، بیا په د وخت کې موسی علیه السلام لرزي کې د تور چې کیم غرو کوه تور په دا باندې یور ولده، بیا دا ورته وشتل ته صبر وکیل تکشنه زولور شمه یورو د ترورما چې لشکې ګرم شي. بیا موسی علیه السلام چې کله لوړ شه بیا ورنږدې کېدو دمره د یغه ونه خوبصورتي یخشل ول الیاس جته ده ا ونه وا پابند رونی و یور و خو د یغه نه پخس ول نه مندون سول چې څوره د ورنږدې کېدو د یغه حسن نور جته ده، هغه یور نه و بلکې هغه نورو. بچکا دا ورغه الله تعالی ژغ ورته وکړو چې ای موسی ز الله تعالی ما، او بیا په دغه وخت کې موسی علیه السلام د الله تعالی سره مکالمه وکړه، او بیا الله تعالی ورته و چې زه الله تعالی ما چپل وکړه ته مقدس دي تر غلې. بیا بهر الله تعالی په دې کې پیغمبري ورکړه او دې کې معجزات هم ورکړه. دا واقعا الله تعالی په تفصیل سره بیان کړی دو. بیا مخکې دا خبره بیانوي یا چې د کیم نبی وراثت چې کیم نه هغه د دنیا او د مول وراثت نه دی بلکې د یغ وراثت نه مراد دین دی. دلته د حضرت داود علیه السلام چې کیم وراثت او نبوت او سلطنت بادشاہي دا حضرت سلیمان علیه السلام ته ملاو شول، او د دغه وراثت نه د دنیا وراثت مولی وراثت دا نه دی مراد. که چیرته دا مراد وای بیا د داود علیه السلام یو ځای نه و بلکې 19 زمانه یو دا ټول ته دغه وراثت ملاوي ده، او صرف سلیمان علیه السلام ته د وراثت ملاو شي دغه دا مطلب دی چې دغه دنیا د مول وراثت مراد نه دی. او ځکه چې پیغمبر کله دغه دنیا نه چې کده یو معمولی مول هم پوت شي هغه د وراثت نه وي بلکې هغه صدقه وي. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي، قال یا ایها الناس علمنا منطق الطير، چې مو سلیمان علیه السلام ته چې کوم نور شاینه ورکړي پاکه مو د مرغۍ د زناورې د پیریونه دغه د ژبه هم ورزده کړي دغه د ژبه علم هم ورکړی دی. او بیا مخکې دا خبره بیانوي چې سلیمان علیه السلام
دا صرف د انسانونو بادشاه نه و بلکې دا د انسانونو بادشاه هم و، د پیریونو بادشاه هم و، د مرغۍ بادشاه هم و، د ځناورو بادشاه هم و. او دغه د وجې نه دا یو چې کله چیرې ته بیا د دی لښکر ډېر زیات و، دغه دپاره د ډېر زیات انتظام کړ. بیا په څه وخت کې سلیمان علیه السلام یوه ورځ د مرغۍ حاضري واخیستله. په دغه کې بیا هدهد چې هغه ته ګوډي چرګ وایي دغه غیر حاضر و. سلیمان علیه السلام ورته وویل چې که چیرې دی روغی او د واضح عذر نه که پیشه بیا و دا الیاس حل الله و لیاده ته زه سخته سزا ورکوم. بیا څه وخت نه بعد چې کله دغه ګوډي چرګ روغی او د سلیمان علیه السلام ته وویل چې زه خو داس په یوه ځیبونه تېرېده بیا ولته یو دغه سبا یو ځي دی دغه یو ښځه وه بیا دغې خلک د دې اطاعت که او ډېر زیات خلک وي بیا داسې وه چې دغې ښځې و د لمر سترګې عبادت که. بهرحال سلیمان علیه السلام ورته وویل چې زه تو امتحان وخله چې ته رښتیا وې او که دروغ وې. بیا سلیمان علیه السلام خط ولیکه د دغې ملکه بلقیس په نامه باندې بیا یې ورولږه او په خط کې دا ولیکل چې بسم الله الرحمن الرحیم د مو په مقابله کې سرکشي مه که، د مو اطاعت وکړه او د مو طرف ته رشه. کله چې دا خط ملکه بلقیس ته ورسېده بیا د خپل چې کوم درباریون وي دغه یې وغوښتل او ورته وویل چې یو معزز خط راغلی دی د معزز سړي د طرفه نه دی، حضرت سلیمان علیه السلام د طرفه نه دی او په دا کې د دا خبره لیکلې ده موږ ته صحیح مشوره راسکې. بهرحال دی ورته وویل چې میر سره خو مول هم زیات دی تعداد هم زیات دی په جنګ حق راشي نو باقي تو مرضي دو که د اطاعت کی او که نه کی. بهرحال بیا ملکه بلقیس سلیمان علیه السلام ته تحفر ولېږلې ګفټین یې ورته ولېږل. بیا سلیمان علیه السلام هغه واپس کړل ریجیکټ کړل ویې کړل واپس ورته وویل چې تو د مول په ذریعه سره د مو امداد کوي. بهرحال سلیمان علیه السلام د ملکه بلقیس پر تلګ نه مخه بیا د خپل وزیر د یغنم آصف بن برخیه دغه په ذریعه سره یا سلیمان علیه السلام د بل چا په واسطه سره هغه تخت چې کیمو هغه یې وغوښت. په دا تخت کې څه تبدیلي وکړله بیا ملکه بلقیس روغله هغې ورته وویل چې موږ سپاره په خپل ځون باندې ډېر زیات ظلم کو ډېر زیات ظلم مې که زه په دا نه بعد د تو سره د الله تعالی فرمانبرداري او اطاعت که. نو په دغه سیپارہ کې دغه ځای پر دغه مضمون بیان شوی دی. الله تعالی د میشتو ستا د دین سمجھ نصیب کو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.